دا ځل مې ډېره مینه د جلال آباد ښار له کوچي پلازې څخه در واخلی. ډېر ښه قیمت داسې انداز قیمت ورته لګولی چې په دې څوک خیاطي هم نه کوي لکه دوی ته موږ ورکړې پوه شوې. دې کې لا کار پاتې دی خو تقریبا تا ته ما ښکاره کوو که دلته زومډي لګېږي روپۍ پکې لګېږي که نه لا کار هم پکې پاتې و لا کار پکې پاتې دی زه چې وړي دپاره دا استعمالېږي ګرمۍ دپاره او هغه یخنۍ دپاره چې دغه بخملونه دي او دا یخه ده لکه ښه بېشماره خویندې موږ سره کار کوي بېچارهګان دغه زومډي لګوي دغه شي میشي جوړوي بیا موږ تیلو پیسو باندې ګیز موږ تاسې د پښتنو یو له ډېرو پخوانیو دودونو څخه دی ګودر ته تله بیا منګی په لاس کې مشکلات لري هوټل پیسې چې ورسره نه وي نو بیا کور دپاره هم ورکوو چې کور یې ښه خو بیا ورته وایي چې لږ ښه وساتئ مشکل نشته یو شپې دپاره ورکوو بیا که دوه شپې پرې واوړي څه مشکل نشته موږ ورسره لانجه نه کوو دې ته ګونګري وایي دا ګونګروګان دي او دا بیا هغه کور کې لګوي او بس موږ د روپۍ ورکوو. فولکلور او زوړ ولسي ادب کې بدلې دي دا لاسي دي دا موږ سره زنانه کار کوي به کونډې دي بس بېچارهګان ډېر غریب خلک دي کور کې جوړوي بیا موږ یې ته نه پیسو باندې هلو راوړي هلته موږ ته یخلو دا ګورې دا د مرۍ یخنونه دي دا چې بیا فرمایش موږ ته راځي بیا موږ یې پکې جوړوو ولایت کې دا زنانه جوړوي دلته یې ته نه موږ اخلو بیا بیا کمیسونو کې لګوو موږ پوه شوې دا پخوانی ده خو بس شی ساتلی دی نوی د استعمال شوی نه دی که نه موږ ترې اخیستی دلته خوراکګیانو راوړی موږ ته نه واخیستو. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. دا ځل مې ډېره مینه د جلال آباد ښار له کوچي پلازې څخه در واخلی. هیله دا ده چې ټول جوړ روغ وئ. محفوظ کاکړ یم او په کیمره کې را سره سمیع الله مخلص صاحب ملګرتیا کوي. راغلی یو د جامو یو ستر دکان ته دلته به په جامو خبرې کوو. له ښه بخته باید ووایم چې په دې دکان کې د افغانیو جامو هم پلور کیږي او هم یې ترڅنګ کار کیږي لاسي او ماشیني کار. راځئ خپرونه به پیل کړو او همداسې به له خیره دکان ته ورننوځو او خبرې به کوو. ماشاءالله دلته خو وینئ څومره غټه جامه او څومره ستره لمن په اصطلاح باندې دغه اکثره د دوی په وینا چې د ناویانو لپاره هم دا جامه ډېره کارول کېږي. خو مخکې له دې چې په دې خبرې وکړو تاسې راځئ دلته استاد ناست دی د سره به خبرې اترې ولرو. فکر کوم دی هم په خپل کار بوخت دی. سلامونه استاد. وعلیکم السلام وروره ښې جوړې خیرت دی. ډېره مننه. بیرون راشئ استاد چې لږ خبرې اترې ولرو. له استاد مو له کار څخه وایسته خو په هر حال مهمه دا ده چې دی تاسو ته وضاحت درکړي په جامو کې. استاد ښه یاست؟ خیر دی وروره ښې جوړې خیرت دی. طبیعت ښه دی؟ امن دی خیر دی. وخت تېري ښه ده؟ خیر خیرت دی. نوم مبارک دی؟ نوم یې دلغه قریشي. قریشي صاحب څنګه یې؟ خیر امن. وخت تېري ښه ده؟ ښه دی ټیټ دی. دکانداره دې څنګه ده؟ بس ښه دی الله بدل دی. ښه ده؟ کېږي ماشاءالله ټولې جامې چې زه له مخې وینم افغانۍ جامې دي. ټولې افغانۍ دي موږ سره ټول افغاني نوی لباس او نوی فرمایش موږ جوړو دلته او په ماشین اخته وي فکر کوم څه دي ګنډل یو فرمایش هم نیولی دی او دا خوراکۍ من لندن کې ده بس موږ دې اډر راکړی جوړوو ورته دغه ټوټه کې ورته جوړوو کمیز جوړی ډېر ښه دی. له کومه یې پیل کړو جامو به لږ خبرې اترې ولرو او موږ سره ناشته جوړي دي بس نو هر ډیزاین کې او ښه ریټ کې هم دي. ډېر ښه. راځه چې خپرونه پیل کړو او له لومړي سر څخه اول به په همدې جوړې وغږېږو بیا به پسې مخ ته ځو استاد. نو دغه کومه جوړه نومېږي څه نومېږي؟ دا بنارس ده. بنارس ده او چارمک هم جوړه کړې ده او لکه قیمت هم کم دی بیا. د دې خوبي څه ده؟ ښه والی په څه شی کې؟ دا داسې چې وړي دپاره دا استعمالېږي ګرمۍ دپاره او هغه یخنۍ دپاره چې دغه بخملونه دي او دا یخه ده لکه دا بنارس کې دا وینم
دا زونډي دي زونډي دا زونډي دلته لګاو دا زنانه موږ د جوړې کور کې به موږ تیالو تاسو سره خويندې مصروفه دي او خو به شمار خويندې موږ سره کار کوي بیچارهګان دغه زونډي لګي دغه شي مشي جوړې به موږ تیالو پیسو باندې څومره علی خبره سره لدی چې دوی دلته کاری فرصت برابر کړی هیوادوالو ته د ورونو ترڅنګ خويندې هم د دوی سره کار کوي دا څومره ښه ښکلې جمله ده او بل دا مسلک چې دی در ډیره دا خویندو ته پاتې کېږي او دا د هغوی مسلک دی په دې کې ښه تجربه لري ځکه کارم د هغوی دی لباس هم د هغوی دی او هغوی تر موږ ښه مطالعه په دې کې لري ځکه لباس د هغوی دی که نه ښه پوهېدلی شي چې زونډی یعنې څه په کوم ځای کې باید استعمال شي کوم رنګ صحیح دی کوم دوی خوښوي که نه هغه د زنانو ذوق دوی ښه درک کولی شي بالکل او لکه موږ د اکثره رنګونه موږ ورته وایو چې دغه رنګونه جوړ کړه بیا موږ کمیسونو کې لګاو کور کې هغې جوړې موږ تیاخلو پیسو باندې راځه مخکې لاړ سو دلته مو ډېره ستره جامه بنده کړې ده اول خو دا څه شی دی دې ته هغه ګړی وایي منګی نه یې منګی کوم ګودر ته وړې هغه شی دی دا اکثره د هوټلونو کې چې ودونه وي نو دغه ناویانې ځان سره به لاس کې سنیسي بس یو پروګرام د سټایل لپاره سټایل لپاره نن سبا خو دا پروګرامونه زیات شوي دي نو بس حتما هغه شی به پوره کې په رښتیا پښتني کلتور دی منګی زموږ تاسې د پښتنو یو له ډېرو پخوانیو دودونو څخه دی ګودر ته تله بیا منګی په لاس کې اخیستل او بیا له کلتوري جامو سره منګی دا بیخي چک لګوي او بیخي نور علی نور په هر حال دا ډېره ستره جامه ده استاد په دې مو څومره کار کړی څومره وخت کې او دا چا پیرلې ده او که نه دا موږ خپل همدې دوکان کې جوړه کړې ده دې ته اکثره خلک دنباله وایي لکه غټه جوړه ده شاته چې دغه لري که نه لکه نو غټه جوړه ده موږ خپله د دوکان کې جوړه کړې ده تقریبا بخمل هم پکې دی او نور ناشنا فیته هم پکې دی یخن هم ښه ډک دی نو ناویګان دپاره دا جوړه ده د ناو لپاره ناو دپاره هوټل کې بیا دا اچوي استاد دا دومره ستره لمنه ده نو دا څنګه کوي دا راټولوي دا د دود لپاره ده په دې څه کوي په دې دومره لمنه خو وړم کیدی شي بس شوق دی بس ناویانې چې واچي بیا ورسره دوه درې کسان شاته روان وي هغې ورسره نیسي او دې سره بیا موږ د شاهو دپاره بیا واسکټ هم جوړ کړی دی واسکټ هم لرو دې دپاره واسکټ هم شته ورسره یو واسکټ یې دا دی او دا سلمه کې دی لکه د دې په هغه کپړه کې موږ همداسې واسکټ هم جوړ کړی دی او دا چې دی دا بیا دا سلمه کې دام اچوي اکثره شاهوګان دام اچوي دې قیمتونه بیا څومره دي دا 200 دا موږ سره خوراکي کار کوي زنانه دي تقریبا کور کې دا د سلمي کار هغې کور کې کوي بس موږ د روپۍ ورکوو دا سامان سپیربار ټول ورته موږ ورکوو بیا هغې موږ ته راوړي ما اغوستی دی ښه مې بدرنګ کړی دی لږ چې نه ماشاءالله ښه ښکاري ورسره مننه سترګې مو خوږې دي دې قیمت څومره دی د دې قیمتونه بیا مختلف دي تقریبا 15,000 20,000 15,000 د دې هر خپل قیمتونه دي دا بیا په کریام ورکوي یاو کرای ورکو دا ښه نو دا بیا ځینې افغانان یو ستونزه لري که نه کور کې لږ څه ځنډېږي بیا خو ستونزه نه هغې دپاره هم ورکوو جوړه چې کور کې باید وایي چې زموږ کور کې مشکلات لري هوټل پیسې شی ورسره نه وي نو بیا کور دپاره هم ورکوو چې کور یې ښه خو بیا ورته وایي چې لږ ښه وساتئ مشکل نشته یو شپې دپاره ورکوو بیا که 2 شپې پې واوړي څه مشکل نشته موږ ورسره لانجه نه کوو ډېر مننه ته راځه دلته یو بله جوړه ده ډېره ښکلې ده او کیمرامین به ما خوا نه راسي له خیره دا جوړه به صحیح راته وښیي ښه دغه جوړه یا دا کمیس ډېر ښکلی په اصطلاح باندې څادر هم دی شال هم دی دې ته کوم نوم اخلی دې ته موږ بنارس جوړوئ بنارسي انتیک جوړه ده او موږ خپل هم د دوکان کې جوړه کړې ده په هغه غټ ماشین باندې او دا سیټینګ هم بیا ما کړی د دې بیا قیمتونه څومره دي 3,000 ډېر کم دی ریټ کې نه 2 متره پرتوک دی او 2 متره ګاج دی او 4 متره لمن ده همداسې بره کار دی دې ته هري کار وایي د غمیان پکې لګېدل لکه ډېره کم ګټه باندې موږ خپل دغه کوو قناعت کوو او ډېره کمه قناعت کوئ او پلور یې او د دې تر څنګ دا بیا دا بنارس دی دا بنارس دی دا د دې لمنه مکمله غټه ده تقریبا 15 متره لمنه ده او د دې دا سیټینګ ټول موږ دکان کې کړی دی خو کپړې بنارس ده تقریبا دا 2,000 روپۍ قیمت لري 2,000 افغانۍ وروستی قیمت ډېر ښه دی راځئ استاد
بازار کې خلک ګران وي خو تا ته خو زه داسې خبره کوم چې مشتریان یې واخلي مشتریان یې والي او موږ ته بس راجي و چې موږ سره ډېره مننه استاد مخکې مو په هغه هم خبرې وکړې په هغه مو کړلې هغه غاړې ته به لږ ور واوړو اول ته به په جامو باندې خبرې وکړو نو راځئ ودوال له موږ سره پاتې شئ تاسو هم چېرته مه ځئ دا خپرونه در سره تعقیبوئ ښه صحیح تر وروستیو پورې دغه په ماشومانو به هم لږ خبرې اترې ولرو زموږ لیدونکي به اکثره ماشومان مې بیا به وایي ته وګوره د خلک په مشرانو لګیا دي موږ ترې هېر یو دا یو فرمایش موږ ته راکړی او تقریبا 10 جوړې دي ښه څه واده پروګرام یې و او دا لورګانې به کیدای شي ورته ګرانې وي نو البته ځکه موږ ته دا فرمایش راکړی و او ډېر ښایسته جوړې ورته موږ جوړې کړې 10 جوړې مله جوړې کړې په دې ګاچ کې دا ګاچ دی او بس سیټینګ هم ټول همدلته کړی او ډېر ښکلي راغلي دي او په ډېر ښه قیمت سره مو ورکړي دي صحیح دی مناسب دی او ډېر ښه قیمت داسې انداز قیمت ورته لګولی چې په دې څوک خیاطي هم نه کوي لکه دوی ته موږ ورکړې پوه شوې او لمنې هم ښه غټې دي پوه شوې دا ګورې وړه ماشومه ده خو تقریبا بیا هم لمنې غټې دي ګاچ کې دي ښه دا د هر وخت اچوی شي بیا لاندې استر هم لري د دې قیمت بیا څومره راځي هیوادوالو ته که تقریبا 1200 افغانۍ والا دومره ریټ یې نه دی په هر حال او پرتوګ دی د ګیبي پرتوګ ورسره دی ګور دا د ګیبي پرتوګ دی همداسې ورسره څادر دی دا څادر هم ښه ډک دی ډېر شمله پکې لګېدلې دی ماشومانو لپاره ماشوم به دې ته ښه خوشحال وي ولې نه چې همدا وکتل بس همدا موږ ته والی دواره وکې کړه د دې تر څنګ دغه شالونه دي استاد ډېر ښکلي شالونه دي او ښه شالونه ورته ویلی شو د دې قیمتونه څنګه دي د کوم ځای دي دا هم دغه کې د بنارس کې دی پوه شوې دا تقریبا موږ دلته خرڅوو 500 روپۍ یو څادر د جوړې سره کمدسته نه یې خرڅوو دا موږ اکثره جوړې سره ورکوو ځکه موږ دلته بره کار کوم کړی بره ګورې که خیال دی بره موږ کار کړی پکې او دا د لاس کار پکې ټول موږ کړی دا څه دي دا مرۍ دي سرشاني دي او کمربندونه دي او دا د لاس پټۍ دي دا چې دی بیا موږ دغه کوو ملګری خو به 2 دانې راواخلي د هیوادوالې تره والې وحیدالله دا چې دي که نه دا موږ ته زنانه راوړي بیا موږ تېهلو بیا فرمایش دپاره موږ ستاسو کوم څوک راځي بیا فرمایش موږ ته راکوي بیا دا ورته لګوو صحیح معنا مو پخوانی کلتور ژوندی کړی ټول موږ ته داسې فکر وکړه چې ټول پخوانی دغه دي ورسره دا ګورې او دا هم زنانه جوړوي ښه او دا مرۍ کار دی مرۍ د سر شانه کې دلته لګېږي د مریو کار دا هم زنانه جوړوي دا زنانه جوړوي بیچارهګان بس کور کې مصروفه دي دې مصروفه دي د دوی هم کار در سره کېږي و بیچارهګان څومره والا دا ډېره ښه خبره ده چې د دوی کار هم در سره وشي او تاسو هم کار وشي ته څو نوي جامې راواخله هغه چې زموږ هیوادوالو نه وي لیدلي او د دوی لپاره هم نوي وي او هیوادوالو د نړۍ هر کونج ته چې غواړئ موږ ایکسپو یو پی ایس لرو همالته یې دررسېږي د نړۍ هر کونج ته موږ یې همالته لیږلی شو تاسو کته شمېرې هم را سره تعقیب کړئ او د دې تر څنګ دغه دوکان کې چې کومې جامې تاسو ته ښکاري نو دوی ادرس دوی خپله درته وایي له دوی سره تاسو اړیکه نیولی شئ او د اړیکې له لارې بیا نو ترې پیرلی شئ که نه لومړی خو تاسو ادرس ورته وایاستئ وروسته به خبرې پرې وکړو صحیح ده انشاءالله زمونږ چې دی دوکان جلال آباد ښار زرګران کوڅه کوچي پلازا دریم منزل دوکان ستاره شهر مطیع الله دوکان بس انشاءالله چې ادرس به مو ذهن ته اچولی وي یو څو نوي جامې راواخلئ استاد چې هغه بیخي نوي وي او پنجابیانو ته راواله پنجابیانو په ګنډ افغاني کې پنجابیان موږ جوړ کړي دي دا اکثره خارجیان چې راځي دا خوښوي نوي او دا تقریبا څو جوړې موږ ته نه خرڅ هم کړلې خارجیان جنکیان راغلي بس وایغستلې ډېر په شوق باندې وایغستلې دا چې دی په ګنډ پنجابي چې دی که نه ګنډ افغاني په پنجابي کې دوه کلتورونه سره یو ځای دي ګنډ افغاني په پنجابي هم افغاني هم پنجابي ګوره مکمله ډکه د ځونډۍ او منه هر څه پکې دي د ځونډۍ لاړخه مو دا غني کړې ده مګر ماکوم سټایل کې چې دا جوړه سوې پنجابي ده او نور جوړه پنجابي ده او دا غمی غمی دا کار چې مونږ اړول افغاني ته لکه اکثر خورګانې خوښوي په دې خاطر باندې دا ناشنا جوړه دا نشته دی په دې ټول مړه دی ټول افغانستان کې چا سره نه جوړه کړې نه چا سره شته او دا کپړه نشته چا سره دا مونږ راوړو ډېر وخت او بس مونږ سره پاتې مونږ پکې دا یو ډیزاین راویستو دا ګورې هغه هم دی څو جوړې پکې نور هم دي د دې قیمت څومره دی دا 40 زره
څلور زره افغانۍ دې سره ګیبي پرتوګ دی 2 متره او 2 متره صادر دی هغه هم راواخله که هغه وي پرتوګ هغه خو به دی ولا صادر راواخله مشکل نشته صادر راواخله دا واخلئ پسې دا څومره علي جامه د دوې جامې سره یو ځای کړي دوه کلتوره بیا یوه جامه ترې جوړه کړې ده نو حق یې جوړېږي 4000 افغانۍ پرې مصرف کوي او دومره وزن هم نه لري هېوادوالو تر ټولو خبره هم ده اکثره جنکیانې راځي که نه چې وایي موږ ته سپک انتیک جوړه که موږ بیا هلته نور هم جوړې کړي دي لاس کار هم پکې کړی دی هغه سپکې دي هغه هم انتیک دي او دا دا په انتیکو کې انتیک لکه نشته چا سره د نقشې والې پیدا دي بالکل دا په انتیکو کې انتیکه ده قیمت یې ما ته به یې په څوره کې ما خو د شوق ورته راغی ستا خپله خوښه چې څه ریټ کې ته لګې نه خو ته ووایه د هېوادوال به یې راسره ووینې هېڅ مشکل نشته اوس ونه وایه چې نور ته په 4.5 زره یې تا ته ولې نه ستا چې څه خوښه وم هغه نه خو ته خو ووایه مشکل نشته بیا نه موږ جامې به بیا پسې ګورو له خیره انشاءالله مشکل نشته جامې به جامو مامو دې شیانو سره ما دومره لګي دا پرتوګ دی ها ګیبي دا موږ تاو کړی دی چې ګونجګي که نه صحیح ده دغه شی دا یې ګیبي پرتوګ دی او متره پرتوګ دی او دا صادر دی اوس دا څادر دی دا صادر دی شال او دا چې دی پرتوګ دی 2 متره شال څومره خوندور رنګ دې ته کوم رنګ وایستی دا نارنجي نارنجي دی بعد خلکو ته مالټۍ وایي بعد خلکو ته نارنجي وایي خو موږ ورته خپله نارنجي وایو بیا جنکیان چې دی بیا مالټه ورته یاد بیا موږ ته نارنجي مالټه دې نه مالټه جوړه بهرحال ډېره مننه استاد تاسو جامې راواخلئ څومره ښې جامې وي ښکلې جامې وي هغومره به زموږ هېوادوالو ته هم ښې وي او تر ډېره بریده پورې دغه جوړې راواله دغه مې جوړ کړي دغه دا سمپل مې تا پرون جوړ کړو ښه دا مې پرون جوړ کړو دغه کپړه د ناشته کپړه دی دا فرمایش ته جوړ کړی دی دې لمن هم تقریبا 2 رنګه کې دي ښه 2 رنګه د لمن غټه ده نو دا ډېر اورنګزه کپړه وایي ښه ګاچ کې راځي دا دې کې لا کار پاتې دی خو تقریبا تا ته ما ښکاره کوو که دلته زومډي لګېږي روپۍ پکې لګېږي که نه لا کار یې پکې پاتې و لا کار پکې پاتې دی دا مو په څومره وخت کې جوړه کړه استاد بس ختمېږي او 3 غنټو کې ختمېږي 3 غنټو کې 3 ساعتو کې او دې قیمت بیا څومره دی استاد 4000 لکه دا کپړه لګه قیمتي ده کپړه قیمتي ده په دې کې بیا کار پاتې دی کار پکې نور کار هم پاتې ډېر پاتې دی لکه روپۍ او زومډي که نه دغه جوړم راواله واحد الله دغه د لاس کار هم واحد الله جامې راواخله او ماشاءالله دومره ستر دکان دی چې یوه جامه پسې ګورې بلې ته دې زړه ور وشي چې بله ګورې بلې ته دې زړه ور وشي سړی په دې کې حیرانه شي کومه یوه واخلي خو دلته بل سوال دا دی چا ته یې واخلي خبره دا ده که نه پیدا به شي واخلي دا چې دی دا لیلمیټن دی ښه او دا میده دا مو سره خوراکیګانې کور کې کار کوي دا ګوري دې ته ګونګري وایي دا ګونګروګان دی او دا بیا هغه کور کې لګوي او بس موږ د روپۍ ورکوو فولکلور او زوړ ولسي ادب کې ډېر ستر رول لوبوي او ډېر نوم لري دا البته ګونګروګان او یخن چې دی دا موږ په هغې ماشین جوړ کړی دی او دغه دکان کې تاسو به خپله غږ اورئ دغه د جامې پوره موسیقي هم دغه ګونګروګانو جوړه کړې ده د جامې موسیقي د ښکلا لپاره چې د جامو موسیقي مې یو ځای چې بیا ډېر عالي وي کله چې یو څوک دا غوندې یو په لاره باندې تګ کوي نو بیا ډېره بهترینه والي راځي دغه د موسیقۍ له اړخه نو د همدې لپاره ښه کوالټي هم لري ښه رنګ هم لري او د دې قیمت استاد څومره دی د دې 3.5 زره 3.5 زره دې سره هم پرستګ او صادر ګیبي صادر یې ورسره شته که نه دا کار هم دی او شته صادر یې کوم یو دی صادر ورسره هم دا ورکوو چې خو صادر داسې چې د مشتري ته دا صادر راواخله چې دغه صادر باندې لږ خبرې وکړو دغه صادر ماته لږ نوی ښکاري وه کالي و دا موږ جوړ کړی خوندور ډیزاین دا ګورې دغه سر کې موږ ډېر کار کړی دی د یو سر کې مو څومره کار کړی دا ګورې دا موږ دلته جوړ کړی خپله دا همدې ځای کې د دې قیمت څومره دی دا همدې جوړې سره ورکوو د همدې جوړې سره باید مشتری او که تنه خرڅېږي تنه یې قیمت نشته تنه 500 تنه یو صادر دا کوم جوړې چې کارېدلي دي دا لاسي دي دا لاسي دا موږ سره زنانه کار کوي به کونډې دي بس بیچارهګان ډېر غریب خلک دي کور کې جوړوي بیا موږ یې ته نه پیسو باندې الو دغه د خویندو او د دې تر څنګ د غریبو خویندو د لاس ثمره ده
څومره عالي ډیزاین یې کړی دی پر همدې څادر کې او د دې اخیستل په موږ تاسې باندې هغه انساني وجیبه یا انساني مسؤلیت دی ځکه شعوري او انساني مسؤلیت دی ځکه چې هغوی ته هم یو څه ګټه لاړ شي او د دې ترڅنګ ډېر ښکلی هم دی داسې نه چې مثلا څادر بې خونده وي سړی ووایي چې ولا بې خونده دی اخیستل یې خوند نه کوي ولې خوند پکې دی ښکلا پکې ده ارزښت پکې دی کلتور هر څه چې پکې وینې هماغه پکې شتون لري نو استاد جامې به هم لږ راواخلئ څومره جامې ډېرې وي زه بار بار همدا یادوري کوم هغومره به هیوادوالو یا مینهوالو ته نوې وي او د هغو لپاره به ښې تمامې شي ښه په دغه استاد که لږ خبرې اترې ولرو دا به څنګه وي دا بنارس ده لاندې د لاس کار د اري هغه غټ ماشین هم جوړ کړی دی او جوړه نور بنارس ده دا بنارس ده تقریبا 15 متره لمن ده دې ته په بنارس کې کوم نوم اخلي ګنډ افغاني ده دا ماکسي اوږد ماکسي او د ماکسي د ګنډ افغاني دی سټایل اوږد دی لنډ نه دی دې کې مو لاسي کار کړی دی که ماشیني دا د ماشین کار دی د لاس هغه دی هغه ماشین دی غټ ماشین دی ماشیني دا به څومره تمام شي استاد دا تقریبا وسیو چې بس 2000 روپۍ قیمت لري 2000 افغانۍ وروستی دم د واده دی که د کوزدې لپاره دی واده ته یې خلک واده لپاره وړي د ناوې لپاره دی که نه عام دی اکثره خلک به چې خارج ته ځي ځان سره هغه عام عملي او د ناوې سره بیا که هوټل کې واده ما خو ته غټه جوړه ښکاره کړه بیا هغه چې فکرې وړي او بېرته راوړي او چې بیا څوک خارج کې چې هغې ځان سره وړي ځان سره او دلته بیا نه پاتې کېږي هغه ځان سره وړي ډېر ښه د شالونه یا نور داسې جامې چې هغه نوي وي استاد هغه به راواخلو څه خبرې به پرې وکړو داسې جامې چې هغه نوي وي استاد دلته نور سامانونه وي چې هغه مثلا کیمرې مخې ته موږ تاسې نوي راخیستي هغه راواخلئ ښه دغه جوړه ته ماته ښه استاد دا جوړه څنګه د دې حساب دا جوړه هم یو خور موږ ته فرمایش راکړی دی هغه هم کاناډا کې ده کاناډا نه موږ ته دا فرمایش راکړی دی پوه شو موږ ورته جوړه کړله بس ډېره چرمي کار ده ټول د چرمي کار پکې دی څومره مصرف به دې کړی غمیان هم پکې لګېدلي تقریبا 10000 روپۍ مصرف یې راغلی 10000 افغانۍ 10000 څومره وخت یې مو تمام کړم دا داسې وه چې یوه نیم هفته کې مې جوړه کړه یوه نیم هفته کې ځکه دا کمربند هم لري سرشانه هم لري او په دې کار لږ څه ډېر وه کار زیات دی ډبل کار پکې دی د زنانو کار پکې دی دا ګور دا وړه دا ګور دا زنانو جوړ کړي دي ورته کار پکې ام ماشین ام لاسي کار هم دواړه پکې شوي دواړه مکمل پوره ډکه ده ډېر لوکس راغلی ډېر ښه دی او په دې د ماشومانو په جامو خو خبرې اترې ودرلودلې د ماشوم په جامو باندې ماشومانو ته مو وخت ورکړه دا موږ ته زنانه راوړي هلته موږ ته یخلو دا ګورې دا د مرۍ یخنونه دي دا چې بیا فرمایش موږ ته راځي بیا موږ پکې جوړوو او مرۍ فلکلور د خویندو د لاس هغه څه چې خویندې په خپلو لاسونو باندې ګنډي یا په اصطلاح باندې همداسې ښکلی ډیزاین ورکوي وروسته له هغې هم دې دوکان ته راځي او دلته یې په همدوی پلوري وروسته لري دوی یا په جامو کې استعمالوي او یا د دې تر څنګ همداسې هم ورکوي ستونزه نه لري په دوه قسمه که څنګه استاد همداسې ورکوو چې څوک مشتری شي خوښې شي ویل یې او چې دلته موږ ته فرمایش راځي تنه چې له جامې نه پرته یې خرڅوي څومره دی قیمت 1500 افغانۍ بس موږ اکثره رښتیا خبرې د نورو غریبانو خیال هم ځان سره ساتو کنې موږ کولی شو جوړه بغیر د زونډې او بغیر د کم دغه نه هم خرڅ کړو موږ ته خرڅېږي پاتې کېږي خو موږ سره د هغې غم هم شته ځکه ډېر غریب خلک د دلته راشي ودرېږي بس بیا موږ چې راکړه متي الله چې دی بس ډېر ښه انسان دی هغه بس والی بس لګوئ هغې دپاره هم بس وایي دا ولګوئ په کمیس کې کمیس هم ښه ښکاري چونکې که نه ښه هم ښکاري او بس ویاخلئ ترې نه وایي د نوي شال نه استاد لرئ شال کوم څادر هم نوی جوړ کړی واخدله نوی څادر یا ښکلی څادر وي چې په هغې خبرې ولرو څادرونه موږ سره شته دی څادر دې راواخلې چې په هغې خبرې ولرو وروسته له هغې به بیا له خیره څومره ښایسته او ښکلی څادر دا اوس موږ دلته جوړ کړی ښه دا مکمل دا تاسو جوړ کړی دا موږ دلته جوړ کړی څادر ورکړه واخدله پوه شو دا څادرونه دي دې قیمت څومره دی د دې قیمت 200 خو اکثره یې جوړې سره موږ ورکوو که نه زموږ مینهوال درته راغله بیا هغې ته 1500 لکه د دې ډک دی مکمل دا د ډک دی ګورې خپله پته لګېږي
اميزنګ دا لاسي کار شوی دا لاسي ده دا ګورې دا شي نه پکې ټول هم ډېر لګوي دروند هم نه دی دا وزن لري خو دا اکثر به ناوګان دي پیدا لګي ناویګان همداسې نشي په سره ولی ولې نه عام خلک مري عام خلک او عام واچي نرانې په سره وایي نه ما لکه نرانې په سره نه نه بیخي راته نه وي خو زه خیر دی چې نرانې نه په سره دي مننه ژوندی اوسې د دې هم ډېر عالي قیمت و او ډېر ښکلی ډیزاین یې هم و د دې تر څنګ نو تاسو خپرونه را سره تعقیبوئ دا څه شی ده دا بنارس کې ده او لاندې چرمه ده ښه دې قیمت بیا څومره دی 4000 4,000 افغانۍ وروستی فاینل قیمت دا هم هغه هم بیا بنارس کې ده لکه دلته موږ دکان کې جوړ کړی پوه شوې اخواته بله د هغه هم بنارس کې ده استاد خپرونه مو وروستۍ ته راورسوله داسې یو څه چې ما نه وي پوښتلې او په دې دکان کې شتون ولري هغه دې راخیستې وه وروسته له هغې مو نوره خپرونه م راټوله کړې وه داسې څه پاتې دي چې ما نه یې پوښتلي او دلته شتون ولري لکه تا کتلی نه څنګه دغه ګوره نوی شی دا هم ګوره زنانه موږ ته جوړوي ښه دا د خوست نه راځي خوست ولایت نه خوست ولایت نه راځي دلته خوست ولایت کې دا زنانه جوړوي دلته ترې نه موږ اخلو بیا بیا د کمیسونو کې لګاو موږ پوه شوې دا له خوست دا د خوست نه راځي او دا د لاس کار دی دا ټول د لاس کار دی دا او بیچارهګان بس لګیا دي بس څه وکړي نو بس ډېر لرې ځای نه راځي خوست نه دا شی دلته څوک جوړوی نه شي دلته څوک جوړوی نه شي هغه خلک تکړه دي ولا جوړوي او بیا یې راوړي دلته موږ ته یو کس ته بس راوړي اوسیانو بیا مو منم نه ډېر ماشاءالله تکړه دي هغه بله پټۍ م ته راوله بله بل څو ډیزاین دې کې څو ډیزاین زموږ خوست چې دی هغه د وطن پالۍ له لحاظ هم ډېر مخکې دی او بیا په دې کلتور کې ماشاءالله ډېر غني دی دا ډېر ناشنا کار دی دا ټول د لاس کار دی ګوره دا ماشین کار نه دی دا ټول په لاس دی او دا دلته موږ تېخلو بیا کمیسونو کې فرمایش کې لګاو دا فرمایشونو کې د کیمره را نږدې که کیمرامین چې ښه صحیح را سره تعقیب کړي دا څومره عالي ډیزاین پکې دا بیا دغسې خرڅوئ که نه موږ یې هسې هم خرڅوو خو دا چاته موږ چې جوړ نه کړو په ګاڼډ افغاني کې ونه لګو که نه بل څوک نشي جوړولی صحیح نو موږ یې په فرمایشونو کې لګاو اوس مې په خیال دی هلته یو یخن شروع کړی ته چې رالې دا یو پټۍ مې پکې لګوله نو ډېر لوکس راځي ښه راځي عالي راځي ډېر ښایسته راځي ښه بیا هم له تاسو مننه چې خپرونه مو راسره وکړله او تر وروستۍ راسره همدا خپرونه مو مخ ته یوړل استاد یو شي باندې مې سترګې ولګېدلې هغه بیخي هغه زیړ د بالاتنه راوله هغه تیار بالاتنه ده ښه هغه تیاره بالاتنه ده چې بیا فرمایش موږ ته څوک راکړي که نه اکثره خلک موږ ته فرمایشتونه راکوي دا ګورې تیاره بالاتنه ده ډېره ټیټ پاتې ده تیاره جوړه ده او دا تیاره جوړه ده بس داسې یو چې باید فرمایش ورکړي که نه دا هم پخوانی ده پخوانی بالاتنه ده ښه پخوانی بالاتنه یاره څومره وخت سابقه به لري ده ولا سوی مو ډېره پخوانی ده خو بس شی ساتلی ده نوی د استعمال شوی نه دی که نه موږ ترې اخیستی دلته خروګګیانو راوړی موږ ته نه واخیستو او زنانه په دغه کې استعمالوي جامو کې لاندې ورته لمن اچوو لمنه مو ته سیر کړو بس لاندې ورته چرمي پټۍ اچوو دې قیمت څومره دی نور د دې قیمت 2.5 افغانۍ او که په جامه کې استعمال کې بیا په څو خرڅوئ بیا فرمایش ته ګورو چې لمنه غټه غواړي وړه غواړي تقریبا رقم د 15 روپو نه نیول تر 20 روپو په داسې ریټونو کې دغه شته دی لکه کار زیات یې کم وي که نه چې کار پورې ګورو او بعضې خلک اوږدې جامې کوي بعضې لنډې کوي بیا مننه استاد کور بیا اوسې مننه خیر اوسې ژوندی اوسې ښه ډېره مننه له استاد څخه هغه ممتاز لالا کله کله یوه خبره کوي چې د ممتاز له دکان مفت ګلان وړیا وړئ که څوک خوار وي د ګلونو په بازار نو دلته راشئ او له دې ځای خپل فلکلور واخلئ خپل هغه کلتوري جامې وپیرئ د ځان لپاره ډېر عالي ښایسته او ښکلی دکان دی نو له تاسو ټولو مننه چې موږ متعقب کړو ما محفوظ کاکړ او په کیمره کې را سره سمیع الله مخلص صاحب ته اجازت ورکوئ الله مو مل او ملګری شه ښې چارې ښه وختونه
سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.